احمد به ډېر کار وکړي شي. نو د دې نه دا ثابته شوله چې پرس کا مونږ غواړو چې مونږ د کار وکړو په معاشره کې، په اداره کې، په کور کې، په ګاونډ کې، په علاقه کې. مونږ به د خپل صحت څه کوو؟ خیال به ساتو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. لیکي چې زما په جون کې داسې چته شوي دي چې نور راخیږي او زه وده یمه. بس یادونه غټ کارونه یې کړي دي. نو خوب او خندا دیم په ټیم کړي دي. خوب خندا په بیغمې کېږي رحمانه، چې په زړه د یارغم وي څه به خوب او څه خندا کا. نن خو موږ نه نیم جون په خوب کې تیر شي. د هغې د وجې نه زمونږ اکثر کارونه لیټ وي، زمونږ صحت خراب وي. نو حکیم صاحب وایي چې زما په هوش کې دا نه راځي یا چې دا نه دي شوی چې نور راخیږي او زه اوده یمه. دې مطلب څه چې زه سحر وختي پاسمه او بیا نه اوده کېږم. چې دونه غټ کارونه څوک کوي نو په کار د هغې دا ده چې هغې سحر وختي پاسي او خپل منزل اړخ ته خپل کوشش شروع کوي. نو د ګول د جوړولو مقصد څه شو؟ لومبی مقصد څه شو؟ چې مونږ ته به ډیولپمنټ ناپ کول اسان وي، خپل ترقی ناپ کول به مونږ ته څه وي؟ اسان وي. دویم مقصد یې څه دی؟ دویم مقصد یې دا دی چې مونږ ته به خپل منزل او خپل کار او خپل ویژن بالکل واضح وي او بالکل صفا به مونږ ته ښکاري. اکثر خلک به تاسو لیدي وي یره دا پلانې کس چې کوم دی نو په پردي کارونو کې ګوتې نه وهي. تاسو دا خبره به ډېره اورېدلې وي. اولې په پردي کارونو کې ګوتې نه وهي، هغه ته پته وه چې دا زما د مقصد سره څه اړو څه کار نه لري. زه ولې د خلکو په کارونو کې ګوتې ووهم؟ خپل کار سره کار لري. نو څوک چې د خپل کار سره کار لري نو دا خلک ډېر کلیر وي، په خپل مقصد کې ډېر واضح وي. اوس به مونږ یو دوه مثاله تاسو ته درکو. یو مثال دی احمد او دویم مثال دی چیلو. د دې دواړو عمر چې کوم دی 15 کاله دی او دواړه دا غواړي چې زه را روان 15 کالو کې داسې وکړم چې زما صحت سوي ښه برابر وي. د یو نوم دی احمد او د بل نوم سره چیلو. چیلو فرضي نوم دی. نو د احمد نه چا تپوس وکړو چې ته څنګه ښه صحت غواړې؟ نو هغه وایي چې یاره وزن مې 15 کیلو وي. زه وایم چې زما وزن 15 کیلو وي او زه دا غواړم چې زما خېټه نه وي راوتې. دا شانتې پلس یعنې دا نبض نه دی چې نبض یعنې زما د زړه دړکن ډېر زیات تیز نه وي، نارمل وي، 68 وي. دغه شانتې په بدن کې چې کوم کولسټرول دی چې هغه چربي به بدن کې زیاته نه وي، سیوان نه وي. او هغه دغه شانتې هغه وایي چې زه روزانه 15 کیلومتره تیز زه واک کوم یا زه 8 کیلومتر جاګینګ کوم. نو دا پیرامیټر هغه ځان ته ایښی دی. نو ځکه زه غواړم چې زما ښه صحت وي. چیلو صاحب نه چا تپوس وکړ چې چیلو صاحب ستا څه خیال دی؟ وی او زما الحمدلله ښه صحت غواړم. ښه نو ښه صحت غواړې نو څنګه؟ نه بس هر څه به خورم خو ښه صحت غواړم. کو کوم ځای کې خیرات نو چیلو به ورخطای او کو پیپسي وي نو نامنې نشته دی او کو پرس پارامیش چرګ دی نو بس ماشاءالله ماشاءالله ابا خورم خو ښه صحت غواړم. اوس تاسو راته ووایئ چې د دواړو کې به چا صحت ښه وي؟ د احمد. څه وجه ده چې د احمد صحت به ښه وي؟ یعنې هغه خپل مقصد ځان ته جوړ کړی دی او ډیوایډ کړی چې څه به خورم او څه به څکمه. د هغې د وجې نه دا میرمنټ یې کړی دی. نو موږ ځکه وختي ووي چې د چا ګول سیټ کړي نه به میرمنټ. نو اوس تاسو راته ووایئ چې دې کس چې کوم احمد دی چې دې خپل وزن هم خیال ساتي او د خپل خوراک هم خیال ساتي، د خپل ورزش هم خیال ساتي، نو چې د ده صحت ښه وي نو دی په معاشره کې ډېر کار وکړي شي. کو دا چیلو به ډېر کار وکړي شي، احمد به ډېر کار وکړي شي. نو د دې نه دا ثابته شوله چې پرس کا مونږ غواړو چې مونږ د کار وکړو په معاشره کې، په اداره کې، په کور کې، په ګاونډ کې، په علاقه کې. مونږ به د خپل صحت څه کوو؟ خیال به ساتو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.